د هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون درېیم درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د عدد د مفهوم پېژندل دي. راځئ چې راپیل یې کړو. ګرانو زده کوونکو، که پوښتنه درڅخه وکړم چې تاسې هر یو د خپلو دوو لاسونو ګوتې وشمېرئ او شمېر یې پر تخته راته ولیکئ. تاسې به خپل جوابونه ماته په څه ډول وښایاست؟ د هر کور مکتب تکړه او بااستعداده زده کوونکي به حتما د دې پوښتنې جواب د 1 او 0 نښو په څنګ پر څنګ لیکلو سره د تختې پر مخ ښیي چې دا دواړه سمبولونه یو ځای ولیکل سي. موږ ورته لس وایو. که څوک راڅخه وپوښتي چې د اسلام بناوې څو دي، موږ به یې جواب د 5 په نښه سره ورکوو. او که څوک راته ووایي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په کوم میلادي تاریخ زیږېدلی دی، موږ به یې جواب د 7، 5 او 1 سمبولونو په یو ځای لیکلو سره ورکوو. چې ټول یو ځای ولیکو نو 571 ورڅخه جوړیږي. د پورته ټولو پوښتنو په جوابونو کې موږ له ځانګړو نښو څخه کار واخیستی چې دا نښې د عددونو په نوم یادیږي. او ټول عددونه له لاندې لسو نښو څخه چې موږ ورته د ریاضي الفبا هم وایو جوړیږي. 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 او 9. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درس کې موږ او تاسې زده کړل چې د شیانو د مقدار یا اندازو د ښودلو لپاره موږ ځانګړي نښې کاروو او دې نښو ته عددونه وایي. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به تر 100 پورې د عددونو ترتیب او پرتله کول زده کړو. د خدای په امان.